د مرګ ما پسې یروي په ما خو تندر هغه دم پرېوته ستا چې د سره لوپټه پرېوته مرګونو سره خو مونږ بلد خلک یو تاسو ګورئ د انسان د مادي وجود چې مري بس د یو څو لمحو خبرې مونږ د صدو نه مړه کېږو مونږ د زرګونو کالو نه مړه کېږو مونږ دلته تهذیبي مرګ لیدلی دی زمونږ روایات د خپو لاندې شو زمونږ اقدار د خپو لاندې شو مونږ دلته جغرافیایي مرګ لیدلی دی زمونږ خاوره زمونه واخیستلی شوه زمونږ کورونه زمونه وتړلی شو مونږ دلته مذهبي مرګ لیدلی دی زمونږ د ایمانونو سودا وشوله زمونږ ضمیرونه مونږ نه وشو کولی شو مرګ خو زمونږ دپاره څه نوې خبره نه ده لحظه لحظه مرو لحظه لحظه ژوندي کېږو زما یو شعر و چې زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم زه د قاتل د سترګو چرته تهمت چرته پیغور را ژوندی کړی یم او ته په دې تېر کې چې جوبل دې کړم مړه به شمه دغې خوندونو خو زه نور را ژوندی چې جوبل دې کړم مړه به شمه دغې خوندونو خو زه نور را ژوندی کړی یم نو انفرادي مرګ اجتماعي مرګ تاریخي مرګ تهذیبي مرګ قومي مرګ نسلي مرګ زموږ دپاره نوې خبره نه ده خو زموږ خاوره داسې ده زموږ مزاج داسې دی زموږ فطرت داسې دی زموږ سرشت داسې دی زموږ جبلتونه داسې دي چې موږ د مرګ نه ژوند را پیدا کوو او دلته د جنګونو نه یرې خبره شوه پښتانه اجتماعي طور سره مسلمانان دي هغوی به خپل تاریخ ته کل شیء یرجع الى اصله حضرت خالد بن ولید زمونږ مشر و هغوی چې بتلل نو ورته کفارو ته به یې ویل باطل قوتونو ته به یې ویل چې کلمه ووایه نو په امن کې به یې موږ جنګ نه کول غواړو یا که دام نه کوئ نو لا اکراه فی الدین there is no compulsion in Islam